نن غواړم له تاسو سره داسې ویډیو شیر کړم چې څنګه وکولای شو خپل ځان ته جیمیل اکاونټ جوړ کړو. نو هیله ده چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله کیک ووهئ. د هر څه نه مخکې موږ غواړو چې ننوځو. زه به دوستانو زه مې ورته دلته تاسو ته هغه څه هم کړم. نو زه غواړم چې دلته اول د هر څه نه مخکې جیمیل ته ننوځو. موږ غواړو چې جیمیل ته ننوځو نو موږ په دې ګوګل باندې کلیک وکړو. ګوګل باندې چې په ګوګل باندې مې کلیک وکړو نو تاسو به لږ منتظر شئ. له تاسو نه کود غواړي، کود به ورکړئ. نو لږ ورته منتظر شئ چې را خلاص یې کړي. دوستانو لږ به هم ورته منتظر شو چې را خلاص شي. تاسو وینئ دوستانو چې دلته دا را خلاص شو. نو موږ به په کریټ اکاونټ باندې باید کلیک وکړو. موږ چې کله به د کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړ نو دلته د ځان دپاره یې باید جوړ کړو فور مای سیلف. نو چې کله هغه را خلاص شو نو دلته د تاسو نه نوم او تخلص غواړي. نو لومړی به نوم ورکړو. زه نوم فواد آرمان دا د نوم مې ورکړو. نو بیا وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوو. نو دلته تاسو نه غواړي د پیدایښت نیټه. نو وروسته بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ دوستانو. دلته تاسو نه غواړي چې تاسو څه ډول جیمیل غواړئ ځان ته یې جوړ کړئ. دوستان وینئ چې جیمیل اکاونټ جوړ شو. نو دلته به په هغه باندې کلیک وکړئ نیکسټ باندې. دې باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو نه پاسورډ وغواړي. نو زه SSS 1 2 3 4 دا مې پاسورډ ورکړو. نو دا دی دوستان نیکسټ باندې کلیک وکړو. دوستانو دو پاسورد ورته وکړو. هر دوستانو د پاسورد یې ومنلو. نو وروسته زه نه غواړم چې نمبر ورکړم. سکیپ باندې باید کلیک وکړو. وروسته له هغې نه نیکسټ. دوستانو دا دی زموږ اکاونټ جوړ شو. آی اګري باندې باید کلیک وکړو. دوستانو د جیمیل په بریالیتوب سره جوړ شو. نو زما جیمیل بریالیتوب سره جوړ شو. وروسته له هغې تاسو خپل جیمیل ته راشئ ووینئ جوړ دی. نو دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زما چینل ته سبسکرایب کړئ. تر بیا ویډیو نشر کېدو الله مل شه. خدای په امان. الله